سلام علیکم ملګرو، راغلاست افغان سیول انجینرینګ چینل ته. شیر سیخان ولې په کانکریټي وزو کې اچول کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره ویډیو تر پایه پورې مه هېروئ. د دې لپاره دوستانو چې موضوع راته حل شي او کنسپټ مو کلیر شي، یو دانه بیم فرضوو. پر بیم باندې UDL یونیفارم ډیسټریبیوټډ لوډ واردوو. د بیم دا برخه نیوټرل اکسس په نامه یادیږي یا صفري محور په نامه نیوټرل سرفیس هم ورته وایي. د بیم پورتنۍ برخه د کمپریشن لاندې راځي، لاندنۍ برخه د ټینشن لاندې راځي. که چیرې موږ او تاسو د بیم د خاطر شیر دیاګرام او مومنټ دیاګرامونه رسم کړو، نو داسې شکل ځان ته اختیاروي. اوس که چیرې د دې مومنټ دیاګرام هم موږ او تاسو رسم کړو، البته زموږ بیم سمپلی سپورټ دی، یعنی یو سپورټ دی پن او بل سپورټ دی رولر دی. نو داسې یو شکل به دا ځان ته غوره کړي. د شکل څخه معلومیږي چې اوس که چیرې بیم په نظر کې ونیسو، د دې شیر او مومنټ دیاګرامو څخه موږ ته معلومیږي چې د بیم په منځنۍ نقطه کې شیر فورس equal to 0 صفر دی، مګر د بیم په منځنۍ نقطه کې زمونږ مومنټ بینډینګ مومنټ مکس اعظمي دی. که چیرې کارنر په نظر کې ونیسو، په کارنر کې لکه شکلو دیاګرامو څخه چې معلومیږي زمونږ شیر فورس مکس اعظمي دی، بینډینګ مومنټ به صفر دی. اوس که چیرې موږ تاسې دلته یو الیمنټ د موضوع وضاحت لپاره یو الیمنټ انتخاب کړو، دا الیمنټ دلته انتقال وکړو. څرنګه دا د بیم د منځنۍ نقطې څخه دی، نو په دې ځای کې زموږ شیر فورس مساوي صفر دی، یوازې بینډینګ مومنټ لرو، یعنې یوازې سیګما دلته زموږ څه ده ماکس ده. دلته زموږ سیګما ماکسیمم ده، یعنې سیګما ماکس مساوي ده د بینډینګ مومنټ ماکس سره. نو دا توقع چې په دې الیمنټ باندې اپلای شوي دي، دا معنا ورکوي دا دواړه غواړي چې دا مومنټ دا الیمنټ په مینس کې دوه ځای کې دا عضو د عنصر. نو دې د خاطره دلته چې کوم کرکونه مینس ته راځي د ورټیکل کرکونو په نامه باندې یادیږي. اوس که چیرې یو موږ بل عنصر یا الیمنټ د بیم د کارنر نه انتخاب کړو، نو موږ به ولرو څرنګه شکل څه معلومي دلته نارمل زموږ سیګما دلته چې صفر ده، یوازې موږ تاسو چې لرو شیر دلته لرو. نو دې د خاطره دا مکس ده زموږ دلته زموږ تا مکس ده. دا تا مکسیمم چې اعظمي شیر معنا ورکوي د دې باعث ګرځي چې زموږ د الیمنټ یا دا کوشش کوي چې زموږ الیمنټ ته داسې یو لوزي مانند شکل ورکړي. نو زموږ د ډیاګونل دلته اعظمي کیږي. نو کوم کرکونه چې منځ ته راځي د ډیاګونل کرک په نامه بیان یادیږي. اوس که چیرې موږ تاسو یو بل داسې الیمنټ انتخاب کو په بیم کې چې هلته هم شیر وي او هم چې شي اوسیږي، مثلا هم بینډینګ مومنټ بینډینګ سټریس اوسیږي، هم چې د شیر سټریس ویږي. نو که چیرې دا الیمنټ موږ تاسو دلته رسم کړو، یعنی هم موږ دلته بینډینګ لرو سیګما لرو، او هم موږ دلته چې لرو خپل د شیر فورس خاطر تا. البته دلته چې کوم
شیر او بینډینګ سټریسونه دي دا اعظمي نه دي. نو دلته چې په دې ایلیمنټ کې چې کوم ډول کرکونه منځته راځي دې ته کرکو ته چې دی فلکچرل شیر کرک ویل کېږي. او دا کرکونه د 45 څخه اکثریت تر 90 درجو پورې رسیږي او ډیاګونل کرکونه اکثریت په 45 درجو کې منځته راځي او هغه کرکونه چې بینډینګ اعظمي کوم ځای کې منځته راځي دا په 90 درجې زاویې کې منځته راځي. که چیرې اوس موږ او تاسو دا ټول کرکونه خپل په بیم کې رسم کړو ورټیکل کرکونه هغه ځای کې منځته راځي لکه د بیم په میډل کې منځته راځي. ډیاګونل کرکونه د بیم په کارنر کې منځته راځي په 45 درجو زاویې کې اکثریت. او فلکچرل شیر کرکونه دا کرکونه چې د بیم په هغه برخو کې چې هم شیر اوسیږي هم بینډینګ سټریس اوسیږي هلته منځته راځي. دا شکل اوس نو زموږ سوال ځواب دپاره چې موږ ویلي ولې موږ په کانکریټي عضو کې د شیر دپاره سیخان کارو دلته ځوابیږي. د دې لپاره چې دغه ډول کرکونو مخنیوی وکړو تر څو دا کرکونه زموږ د عضو د فیلر یا ماتېدو باعث ونه ګرځي. نو د دې خاطره د شیر په مقابل کې موږ او تاسې سیخان کارو چې اکثره